Welcome to lesson number 10. دوستانو لسم درس ته ښه راغلاست او په لسم درس کې موږ نن د سم فارموله وایو چې سم فارموله څه کار کوي. په تیرو درسونو کې چې د یوه درس څخه بیا تر نیم درسه پورې وه هغه زموږ د اکسل بیسیک فارمولې وې. اوس موږ د اکسل اډوانس فارمولو ته داخل سوي یو چې اډوانس په دې معنا چې په لوړه سطحه زموږ سره کار کوي. یعنی سم فارموله به نن موږ وپېژنو چې د سم فارموله وظیفه څه شته په اکسل کې او موږ څنګه کولی سو چې د سم فارمولې څخه په اکسل کې ګټه پورته کړو. لومړی راځم دوستانو دا باید څه زوم کړم. دلته ځینې عادات چې په اصطلاح یو سل شل یو نیم سل یو سل دوه پنځوس اوولس یو سل نهه شپېته یو سل دوه دېرش اتلس اوولس که زه غواړم چې د جې مجموعه راوباسمه ټوټل یعنی ټوټل د جې مجموعه راوباسمه دا موږ په څو ډول سره کولی سو. لومړی موږ کولی سو چې د جمع له لارې دا ټول عادات سره جمع کړو چې موږ په مخکنۍ درسو کې ویلي وه چې خو هغه خو چې وه هغه بیسیک وه چې موږ څنګه کولی سو چې د جمع له لارې دا عادات سره جمع کړو. مثلا زه ورته وایم ایکول دا عادت یو سل شل جمع یو نیم سل جمع یو سل دوه پنځوس جمع اوولس جمع یو سل نهه شپېته جمع یو سل دوه دېرش جمع اتلس جمع اوولس او انټر و. یا که دوستان تاسو وګورئ د دې جواب 915 وه یعنې دا ټول عادات موږ په خپل مابینځ کې سره جمع کړه چې دا موږ د اډیشن فارمولې په واسطه وسو. اډیشن موږ ویلي وه چې په لومړي درس کې موږ ویلو چې اډیشن فارموله چې د اکسل هغه اوله فارموله ده چې د جمع څخه بحث کوي. موږ کولی سو چې یو عادت یا څو عادات ملټیپل عددونه سره جمع کړو. اما یو څوک وایي نه دا زما سره ډېر ځای نیسي. تاسو وګورئ په فارموله بار کې وګورئ ایکول یا ایکول سی جرلس جمع سی څوارلس جمع سی پنځلس یعنی دا ټول عادت. یو څوک وایي چې زه غواړم چې په یوه فارمولې سره دغه عادت ټوله جمع کړم نو د هغه وظیفه چې ده هغه د سم فارمولې په واسطه سره موږ کولی سو چې دا جمع کړو او د بل لارې د مینیو له لارې چې په فارمولاز کې انزر فنکشن له لارې موږ کولی سو چې دا عددونه سره جمع کړو او د چیک په واسطه سره موږ کولی سو چې دا عددونه سره جمع کړو. خو اوس موږ اصلي درس چې دی د سم دی او نور دوه طریقې به هم در وښوم. نو سم فارموله موږ څنګه اپلای کوو. راځو فارمولې ته. مساوي یا ایزي ایکول ټو سم خپله فارمولې نوم لیکو قوس خلاصوم. هغه عددونه چې موږ غواړو چې جمع کړو هغه ټوله ورته انتخابوم قوس بندوم. کله چې مې قوس بند کړي دوستانو اوس دا څه معنا سی جرلس سی شل سی کالم دی زموږ سره او را د جرلس څخه شروع سوې ده د یو سلو شل څخه بیا تر سی شل پورې سی کالم او شل عدد دی. انټر وایم 915 جواب راوستی. مخکې هم موږ چې کله سره جمع کړل ټول عددونه 915 جواب و. نو دا و د سم فارمولې وظیفه. یعنی که موږ سره چیرې زر عدات وي یا زر سلونه و موږ کولی سو چې د ایکول سم په فارمولې په واسطه موږ دا عددونه سره جمع کړو. بله طریقه یې داسې ده چې هغه موږ کولی سو چې د مینیو له لارې څنګه کولی سو چې موږ دا عدات سره جمع کړو. مثلا دلته راځم فارمولاز نوشته چې پر فارمولاز کلیک کوم انزر فنکشن ته. انزر فنکشن ته چې رالم دلته دا پاکوم کومه فارموله چې موږ غواړو اپلای کړو د هغې نوم ورته لیکم. زه ورته لیکم لومړی سم. کله چې مې سم وویل ګو وایم دی ماته دلته دا دی سم فارموله خپله دلته پرته ده د ده سره په ډاټابیس کې پرته ده دی ماته هغه راپورته کوي. نو بیا به راسو موږ تاسو دلته اوکې به وو. کله چې مو اوکې وویله په نمبر 1 کې دی موږ ته دا راشي چې د سی جرلس څخه یعنې د سی کالم دی د جرلس رو څخه شروع کېږي بیا د سی کالم څخه بیا تر سی شله پورې او دلته موږ ته فارمولا ریزلټ هم په لاس راکړي چې د مخکې له مخکې لا موږ ته ریزلټ یا نتیجه په لاس راکړي چې د دغه عددونه چې د موږ ته راځي که چیرې دا جمع سي د جې ریزلټ یعنې نتیجه به 915 وي. کله چې زه دا وکې کړم د 915 سو. نو دا و دوهمه طریقه چې د مینیو له لارې وه. لومړی خو سم فارموله وه او دوهم د مینیو له لارې وه. دریم راځم ټریک ده. ټریک دوستانو په څه معنا سره دی TRICK.
ټریک چم ته وایي، یعنې که موږ غواړو چې د یو شي سره چم وکړو دې ته ټریک وایو. زه غواړم چې دغه حساب نه د فارمولې له لارې جمع کړم او نه د مینیو له لارې جمع کړم، خو غواړم چې په یوه سویچ یا په دوه سویچانو باندې دا ټول عدد سره جمع کړم. نو د هغه د عملي کولو لپاره راځم لومړی دلته درېږم، الټ سویچ نیسم، ایکول یا ایزي وامه، ټوله ماته انتخابوي، یو انټر پر وام. دوستان تاسو وګورئ 915 راوسته، نه مې فارموله په اپلای کړه نه د مینیو له لارې رالم، صرف مې څه شي وکړله الټ سویچ ایکول ټوله انتخابي دی موږ ته انټر وم. نو دا و 915. بل دوستانو مینیمایز به کړم، دا عمودي شکل و، که یعنی د کالم په شکل سره موږ سره د عدد پرته وه. که چیرې یو څوک غواړي چې زه غواړم چې دا عددونه داسې جمع کړم چې د افقي شکل سره وځي، یعنې د اکس پر محور سره پرته دي، یا په اصطلاح موږ ورته ویلی سو چې په روګانو کې پرته دي، او موږ سره په یوه کالم کې ټول عددونه وه، دا په روګانو کې پرته دي، دا په یوه رو شوه، دا دوې رو شوې، دا درېیمه، دا څلورمه، دا پنځمه. اوس که زه غواړم چې دا جمع کړم، نو د دې د جمع کولو لپاره عین هغسې طریقې په لاره اچوم. ایکول راځم لومړی اول طریقه، سم قوس خلاصوم، ټول عدد ورته انتخابوم. کله چې مې ټول عدد ورته انتخاب کړه، اوس بیا دلته ماته څه وایي؟ اوس دلته دا وایي چې ایکول، خو موږ د فارمولې هره فارموله چې موږ په اکسل کې عملي کوو اول موږ مساوي علامه ایږدو. سم د فارمولې نوم دی، د اچ 21 څخه اچ کالم دی، او دلته راسئ تاسو وګورئ 21 رو ده، یعنې د اچ 21 څخه شروع بیا تر او 21 پورې، او 21 پورې دا او کالم دی او 21 موږ سره رو ده. انټر وام، مجموعه 944 ده. که د ټریک په واسطه سره یا د مینیو په واسطه سره موږ کولی شو چې عدد څنګه جمع کړو، هم دلته درېږم، فارمولا سره ځم، انزرټ فنکشن ته راځم او دلته ورته لیکم سم ګو. کله چې مې ګو کړه اوکې کوم، او دی موږ ته وایي چې د دې رزلټ به، یعنې مخکې له مخکې دا عددونه موږ ته ده رایستلي چې د دې رزلټ به دی په اصطلاح اټکل کوي چې د دې رزلټ به 944 وي. نو دا دی هغه عدد یې موږ ته په لاس راکوي. درېیم راځم، د ټریک په واسطه سره موږ څنګه کولی شو چې دا عدد جمع کړو. دلته درېږم، الټ سویچ وم، ایکول وم او انټر وم. نو دوستانو دا درې طریقې یوازې موږ په سم فارموله کې استعمال کړلې چې موږ څنګه کولی شو چې سم فارموله یا ډېر عدد یا ملټیپل عدد څنګه کولی شو چې جمع کړو په یوه وخت کې. نو لومړی طریقه یې دا وه چې خپله د سم فارمولې له لارې وه. دویمه طریقه یې دا وه چې فارمولې ته راتللو، انزرټ فنکشن ته راتللو، هلته مو سم فارموله ورته اپلای کوله، بیا مو ګو وویله، بیا مو اوکې کول. او درېیمه طریقه یې دا وه چې ټریک ما تاسو ته وویله چې ټریک د چم په معنا دی چې څنګه موږ کولی شو د یو شي سره چم وکړو، په اصطلاح شارټکټ یې راوباسو، یعنې په یوه سویچ یا په دوه سویچ باندې ټول حساب جمع کړو. نو دوستانو دا و د سم فارموله، او په راتلونکي درس کې به موږ پروډکټ فارموله ووایو چې پروډکټ فارموله څه کار کوي.